أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف 45 نمبر آیات ته. دیتی کریمن ورسته الله رب العالمین مسله د توحید ذکر کی او په دې مسله به الله رب العالمین بیا مختلف دلایل ذکر کی. بعضی عقلی دلایل چې الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، لمر او سپوږمۍ او ستوري دا ټول الله رب العالمین د امر تابع دي. دویم نقلی دلایل به الله رب العالمین ذکر کی، د مختلفو پیغمبرانو واقعات به ذکر کی، د نوح علیه السلام، د هود علیه السلام، د صالح علیه السلام او داسې نور دغه واقعات به الله رب العالمین ذکر کی چې ګوره دوی دعوت کړی توحید ته، دوی توحید ته خلک رابللي ښه په جرأت او ښه په شجاعت او بهادرۍ سره. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، ان ربکم الله یقینا رب ستاسې الله دی، الذي هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام په اندازه د 6 ورځو کې. الله رب العالمین ځمکه او اسمانونه په اندازه د 6 ورځو کې پیدا کړي دي. یا مراد د آخرت ورځې دي یا د دنیا ورځې دي، او د دنیا د ورځو نه مراد هغه مقدار د دنیا د ورځو دی. ځکه هغه وخت کې چې الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کول، هغه وخت کې خو لمر نه و او دارنګه د ورځې دغه اندازه نه وه. نو دې د وجې نه دلته معنا دا کېږي چې فی 6 ایام په اندازه د 6 ورځو کې. دا 6 ورځې بیا د یکشنبې نه شروع کېږي تر د جمعې پورې بغیر د خالی ورځې نه. نو دې 6 ورځو اندازه کې الله رب العالمین ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي. ثم استوى بیا برابر شو علی العرش په عرش باندې، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. دا دلیل دی په دې باندې چې الله رب العالمین په عرش باندې استوا کړی او برابر شوی دی. نور کیفیت او د تشبیه د مخلوق سره نه ورکولی کېږي، ولیکن دې کې به انسان تاویلات هم نه کوي، دارنګه تعطیل به هم نه کوي چې دا معطل کې دا صفت دا د الله رب العالمین صفت دی. استوا په عرش کړی ده، خو څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. قرآن کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي. استوا معلومه ده او دارنګه کیفیت د څه شی دی مجهول دی، او سوالونه او بحثونه نور پکې کول د بیا د بدعاتو د جملې نه دي، لکه امام مالک رحم الله چې څنګه ویلي دي یغشي الليل اغوندي شپه النهار ورځ ته، شپه د ورځ ته واغوندي، یطلبه حثیثا چې طلب کوي یو بل لره حثیثا په تیزۍ سره. شپه ورځې ته غوندي او یو بل لره په تیزۍ باندې طلب کوي. معنا دا ده چې د شپې او ورځې منځ کې داسې وخت نه راځي چې نه د شپې نه دی ورځ وي. والشمس او پیدا کړی د لمر والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع کړی شوي دي به امره د حکم داغه. الله د حکم تابع دي، ستوري لمر او سپوږمۍ ټول د الله رب العالمین د حکم تابع دي. نو دا ټول دلایل دي د الله رب العالمین په وجود او د الله رب العالمین په توحید باندې. الا له الخلق والامر، کله چې الله رب العالمین اسمانونه، ځمکې، ستوري، لمر او سپوږمۍ او ټول اسباب پیدا کړي دي، دنیا پیدا کړې ده، نو امر به د الله رب العالمین چلیږي. الا خبردار له الخلق، خاص الله لرا الخلق پیدا کول دي، والامر او اختیار دی، پیدا کول هم الله کی او اختیار د دې هم د الله سره دی. تبارک الله، برکت ورکون کې د الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی. الله رب العالمین برکت ورکون کې ذات دی او دا پالون کې او پرورش کون کې د ټولو مخلوقاتو دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
آیت کریمه کې الله رب العالمین رد شرک فی الدعا کی. ادعو دعا غواړي ربکم در رب خپلنا تضرعا په عاجزۍ و خفیا او په پټه او عاجزۍ باندې الله نه دعاګانې غواړي. د آداب دي د دعا چې انسان به په عاجزۍ باندې د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي او دارنګه په پټه باندې به غواړي. په پټه الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتله چې به انسان نه وهي په دعاګانو باندې. الله رب العالمین نږدې دی د هر چا فریاد او دعا ورڅاوري. انه لا يحب المعتدين، انه یقینا الله تعالی لا يحب مننک المعتدين، د حد نه تیروتونکو سره. الله رب العالمین د داسې خلکو سره مینه او محبت نه کوي چې هغه د حد نه تیروتونکي وي. په دعا کې د اعتداء او د تجاوز ډېر صورتونه دي. یو صورت دا دی چې داسې دعاګانې انسان غواړي چې هغه د الله رب العالمین عادت او سنت نه وي. انسان نارینه دی او ایمانه ښځه جوړه کړي، ښځه د ایمانه نارینه جوړ کړي، عادي انسان د ایمانه پیغمبر جوړ کړي، دا هم یو صورت دی د اعتداء. دارنګه اعتداء په دعا کې دا هم ده چې د ګناه او د حرامو څیزونو دعاګانې انسان غواړي. یا دا ده چې هغه آدابو خلاف دعاګانې انسان غواړي چې کوم قرآن او سنت کې ذکر شوي دي د انسان دپاره، چغې په دعاګانو کې وهي، یا دارنګه په نورو غیر شرعي طریقو باندې دعاګانې غواړي. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په شرک باندې. په دې ځمکه کې وروسته د اصلاح نه فساد مه کوئ. شرک چې دی دا هم لوی فساد دی. نو دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایي د توحید نه وروسته په ځمکه کې فساد مه کوئ، معنا دا شرک مه کوئ. ولا تفسدوا، فساد مه کوئ فی الارض، په ځمکه کې فساد مه کوئ په شرک سره. بعد اصلاحها، وروسته د اصلاح د هغې نه، د توحید نه وروسته پای کې فساد مه کوئ. ودعوه، او دعا غواړئ د الله نه خوفا په یره و طمعا او په طمع سره. دا نور آداب دي. انسان دعا غواړي د الله رب العالمین نه، باید انسان سره خوف موجودی، او دارنګه طمع د الله رب العالمین نه باید طمع د انسان وي. ان رحمت الله، یقینا رحمت د الله قریب نږدې ده، من المحسنین، ښایسته عمل کوونکو ته. کوم انسانان چې ښایسته اعمال کوي الله رحمت دوی ته نږدې ده. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ایت کریمه کې الله رب العالمین نور دلایل ذکر کوي په توحید باندې، او دا به د قرآن کریم دپاره مثال هم وي. حاصل د دې مثال دا دی لکه څرنګه چې الله رب العالمین کله باران راوري نو مخکې د هغه نه هواګانې راشي، وریځې چې د مختلفو منطقو ته نقل شي، بیا الله رب العالمین باران وکړي. بعضې داسې ځمکه وي چې هغې ته فایده ورسیږي، ښایسته بوټي را زرغون کړي، ښه ځمکه وي، او بعضې فاسده او کمزورې ځمکه وي نو هغه چې داسې خراب بوټي را زرغون کړي نو هغه ته داسې فایده ونه رسیږي. نو دارنګه قرآن کریم هم دی. مخکې د قرآن کریم د راتګ نه په تورات او انجیل کې چې د قرآن کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم بشارتونه او زیری راغلی وو. وروسته چې کله قرآن کریم راغی الله رب العالمین نازل کړلو، د دې اوریدونکي او د دې مخاطبین دوه قسمه شول. یو هغه بیکاره ځمکې په شان ته چې هغې ته هېڅ فایده ونه رسېده، بلکې د هغې نقصان نور هم زیات شلو. او بعضې خلکو ته د دې نه چې دی ناشنا فایدې ورسېدلې، لکه څرنګه چې ښایسته ځمکه ښایسته بوټي را زرغون کړي. وهو الذي، او خاص الله تعالی هغه ذات دی، یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې، بشرا زیری ورکوونکې بین یدی رحمته، مخکې د رحمت د هغې نه، د رحمت د هغې نه مخکې هواګانې الله رب العالمین راولیږي. مراد د دې نه باران دی. حتی تر دې پورې دا اقلت کله چې راپورته کړي سحابا وریځې، ثقالا درنې وي د اوبو نه، سقناه بوزو مونږ هغه لبلد میت، ځمکې وچې ته، وچې ځمکې ته هغه وریځ بوزو. فانزلنا، پس راوورو مونږ به په هغې باندې الماء اوبه، فاخرجنا، نو راوباسو مونږ به په هغې سره من کل الثمرات، هر قسمه میوې، هر قسمه میوې په هغې باندې مونږ راوباسو. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. دې جمله کې اوس اثبات د قیامت کی. كذلك دغسې نخرج الموتى، راوباسو به مړي، قبرونو نه به الله رب العالمین داسې مړي راوباسي. لعلکم، دې دپاره چې تاسې تذکرون، نصیحت واخلئ، نصیحت قبول کړئ او نصیحت واخلئ. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه،
اوس الله رب العالمین دا دو قسمه زمکو تذکره کی. والبلد الطیب و زمکه مزیداره، خسته زمکه او مزیداره زمکه، یخرج راوزی نباته بوټي داغي باذن ربه په حکم د رب داغي، هغه خسته خسته بوټي را زرغون کی. والذي او هغه زمکه خبثه چې بیکاره وي، خراب وي یا خوري والا زمکه وي، هغه زمکه بیا فصل نه کوي، هغه څه نه راوباسي. لا یخرج نه راوزي بوټي داغي الا نکدن مگر بیکاره، کومه چې خوره زمکه وي بیکاره زمکه وي نو داغه نه چې دی بیکاره بوټي راوزي، کوم فصل مسل نه کوي. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، کذالک دغسې نصرف الآیات په تفصیل سره بیانو الآیات آیاتنا لقوم داغه قوم د پاره یشکرون چې شکر کوي، شکر گزارو خلکو د پاره موږ داسې تفصیلی آیاتونه بیانو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. دایت کریمه نو صلی الله رب العالمین واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کی، او دا دلایل نقلیه دي، نقلی دلایل دي چې ګوره دی پیغمبرانو توحید ته خلق را بللی دي، یوازې د الله رب العالمین بندګۍ او عبادت ته خلق را بللی دي. د هر پیغمبر واقعا کې بدري لوی خبرې وي. اول خبره دا ده چې د هر پیغمبر خپل قوم ته دعوت کړی دی، توحید ته خلق را بللی، او کوم نقصانات چې پکې وي د هغې نه یې منع کړي دي خلق. دویمه لویه خبره به په هره واقعه کې دا وي چې قوم تکذیب کړی دی، د انبیاء علیهم السلام مخالفت یې کړی دی، د هغې سپکاوی یې کړی دی، بېعزتي ورته کړې ده. او دریمه خبره د عذاب نازلېدل په هغوی باندې، هغه قومونو باندې بیا الله رب العالمین عذاب را لېږلی دی. نو اوله واقعه د نوح علیه السلام ده چې الله رب العالمین خپل قوم ته را لېږلی، دعوت یې وکړلو، قوم یې ونه منودلو، الله رب العالمین عذاب راوستلو. لقد ارسلنا یقینا لېږلی و مونږ نوح علیه السلام الى قومه قوم داغه ته. نوح علیه السلام هم عالمی پیغمبر نه و بلکې خپل قوم ته راغلی و، خو دومره و چې هغه وخت کې همدغه خلک وو، نور دنیا کې خلک نه و بلکې د همدغه قوم و. فقال نو هغه وویل یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما بندگی خاص کې الله لرا، ما لکم نشته تاسې لره من الہ حقدار د بندگی غیره سوا دا غنا، د الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت او بندگی ستاسې دپاره نشته دی. انی اخاف یقینا زه اخاف ویریږم علیکم په تاسې باندې عذاب یوم د عذاب د ورځې عظیم لوینا، د لوی ورځې د عذاب نه زه په تاسې باندې ویریږم چې هغه د قیامت ورځ ده. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. د آیت کې اوس جواب د قوم دی، قوم ورته جواب کوي نوح علیه السلام ته چې ته ګمراه والعیاذ بالله. قال الملأ ویل غټانو من قومه د قوم داغنا انا یقینا مونږ لنراک خامخاوینو تعالی را فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې، ته ګمراه والعیاذ بالله. قال یا قوم لیس بی ضلالا، دا د نوح علیه السلام جواب دی اوس خپل قوم ته، ما باندې ګمراهي نشته دی، زه د الله پیغمبر را لېږلی شوی یم. قال ویل هغه یا قوم زما لیس بی ضلالا، لیس نشته دی بی په ما باندې ضلالتن ګمراهي، ولکنی لیکن زه رسول من رب العالمین، رسول یم من رب العالمین د طرفه د رب العالمین نه، د طرفه د پالونکي د مخلوقاتو د الله رب العالمین د طرف نه زه پیغمبر را لېږلی شوی یم. دا عجیبه آیات کریمه دی او د کفارو عجیبه معمول دی، همیشه د پاره د حق داعیانو ته داسې بېځایه نسبتونه کړي دي، چاته وایي ګمراهان یاستئ لکه انبیا علیهم السلام، چاته ویلی دي بېعقلان یاستئ لکه وروسته به راشي. کله به د حق داعیانو ته متشددین وایي دا متشددین دي او سختی کوونکي دي، کله به یې ګمراه ګڼي، کله به یې خوارج ګڼي، کله به یې تکفیریان ګڼي، یو نه یو نوم په هغې باندې ږدي. نو دا د باطل پرستو طریقه ده. نو انبیا علیهم السلام هم نه دي پرېښي. نو په دې زمانه کې هم که د حق داعیانو ته دا نسبتونه کېږي چې تاسې متشددین یاستئ، تاسې تکفیریان یاستئ، تاسې غلو کوونکي یاستئ، تاسو فلان او فلان، نو دا څه خبره نه ده، ځکه دا د باطل پرستو همیشنی عادت دی. نو دا ورته ویلی چې زه د الله رب العالمین د طرف نه رسول را لېږلی شوی یم. ابلغکم رسوم تاسې ته رسالات ربي، پیغامونه د رب خپله، وانصحو او خیرخواهي لټوم لکم ستاسې خیرخواهي لټومه،
واعلم او پویګم من الله د الله د طرف نه ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. انبیا علیهم الصلاة والسلام ته الله رب العالمین وحی کړي وي، هغې سره د وحی علمونه وي. او عاجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. ایت کریمه کې الله رب العالمین جواب دی وهم کیو. حاصل دا دی چې اکثره باطل پرستو خلکو او د انبیا علیهم الصلاة والسلام مخالفینو هغې به چې دا وهم به یې کولو، دا شبهه به د دوی سره وه، وایي چې سړی څنګه پیغمبر شي، بشر او انسان څنګه پیغمبر شي. الله رب العالمین ورته وایي چې آیا تاسې په دې باندې تعجب کوئ چې ستاسې نه په یو بشر او انسان باندې وحی راغلی ده؟ نو دا خو د تعجب خبره نه ده. او عاجبتم آیا تعجب کوئ تاسې ان جاءکم چې راغلی دی تاسې ته ذکر نصیحت من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه علی رجل په یو سړي منکم ستاسې نه. ذکر نه مراد وحی ده، دا وحی په یو انسان راغلی ده، په یو بشر باندې راغلی ده، دې نه تاسې تعجب کوئ. لیونذرکم دې دپاره چې وویری تاسې، ولتتقوا او چې بچ شئ تاسې د شرک نه، ولعلکم او دې دپاره چې تاسې باندې ترحمون رحم وکړی شي. د آیت کریمه خو یو دلیل شو په دې باندې چې د نبوت او د بشریت ترمنځ منافات نشته دی. د دې زمانې مشرکین او ګمراهان هم د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا عقاید ساتي. وی نبی صلی الله علیه وسلم نور و رڼا وه، هغه چې دی بشر او انسان نه و، لکه بریالویان او داسې نور دا خبرې کوي. د دې د وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم بشر او انسان و انشاءالله خپل ځای کې به هغه باندې خبره بیا راشي. دویم د آیت کریمه کې د رسالت او د تقوا فایدې ذکر کیږي. رسالت فایده دا ده چې هغه خلکو ته انذار ورکړي او ویره ورکړي. د دغې انذار په وجه باندې خلکو کې تقوا پیدا کیږي چې دا تقوا د الله رب العالمین د رحمت سبب دی. الله رب العالمین رحمت په هغه انسانانو باندې راځي چې کومو کې تقوا موجود وي. نو کله چې نوح علیه السلام دعوت وکړلو نو قوم راولګېدلو، د هغه تکذیب یې وکړلو. فکذبوه پس دوی دروغجن وګڼلو، هغه نوح علیه السلام یې دروغجن وګڼلو. فانجیناه نو بچ کړلو مونږ هغه والذین او هغه کسان معه چې د هغه سره و فی الفلک په کشتۍ کې. هغه تفصیل به وروسته راشي چې کله عذاب راتللو د هغه نه مخکې نوح علیه السلام ته امر وشولو چې ته یو کشتۍ جوړه کړه. هغه کشتۍ جوړه کړله او د هر شي نه بیا جوړې په هغه کې واچولې او الله رب العالمین بیا عذاب راوستلو. نو کشتۍ کې الله رب العالمین نوح علیه السلام او مؤمنان دا بچ کړل. واغرقنا او غرق کړل مونږ الذین هغه کسان کذبو چې دروغجن یې ګڼلي وو بیا آیاتنا آیاتونه زمونږ. انهم یقینا دوی کانوا قوما عمین، قوم ړانده، دا ړانده قوم و. وإلی عاد اخاهم هودا. د آیت کریمه نه اوس الله رب العالمین دوی مواقع ذکر کوي په دلیل نقلی کې، او هغه واقعه د هود علیه السلام ده چې هود علیه السلام هم الله رب العالمین عادیانو ته رالیږلی و. هغې ته دعوت وکړلو، قوم انکار وکړلو، الله رب العالمین هغې باندې عذاب راوستلو. وإلی عاد او لیږلی و مونږ عادیانو ته اخاهم رور د هغوی هودن هود علیه السلام. اخاهم رور د هغوی یا دا و چې د نسب د هغوی نه او یا دا دی چې اخ په معنا د خیرخوا سره هم راځي، نو خیرخوا د هغوی و. قال ویل هغه یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما بندگی خاص کې الله لرا. ما لکم نشته تاسې لره من اله حقدار د بندگی غیره سوا د هغه نه، د الله رب العالمین نه سوا حقدار د بندگی بل څوک نشته دی. افلا تتقون آیا نو تاسې نه ویریږئ د الله رب العالمین نه ویره نه کوئ. قال الملأ ویل غټان والذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د هغه نه انا لنراک یقینا مونږ لنراک خامخا وینو تا لره فی صفاحت په قمقلتیا کې تقمقل والعیاذ بالله. و انا یقینا مونږ لنظنک خامخا ګمان کو په تا باندې من الکاذبین د دروغجنو، ته دروغجن یې مونږ ته دروغ وایې والعیاذ بالله. قال یا قوم لیس بی صفاها. د آیت کریمه کې اوس د هود علیه السلام جواب، زه بې عقله نه یم، زه د الله رب العالمین پیغمبر او استازی رالیږلی شوی یم. قال ویل هغه یا قوم یا قوم زما لیس بی صفاها، نشته دی په ما باندې صفاحت قمقلتیا، ولکنی لیکن زه رسول من رب العالمین، رسول یم من رب العالمین د طرفه د رب العالمین نه. ابلغکم رسوم تاسې ته رسالات ربی پیغامات د رب خپله،
وانا لکم او زه تاسې لره ناصح خیرخوا امین امانتدار یم زه ستاسې خیرخوا یم او امانتدار یم خیانت هم نه کومه او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم آیت کریمه کې جواب د هماغې شبهې کی چې دوی به د بشریت او د نبوت ترمنځ منافات ګڼل الله رب العالمین فرمایي د دې په منځ کې څه منافات نشته دی الله رب العالمین خپل پیغمبران هغه انسانان او بشر رالیږي او عجبتم آیا تعجب کوي تاسې ان جاءکم چې راغلی دی تاسې ته ذکر نصیحت من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه علی رجل په یو سړي منکم ستاسې نه لینذرکم دې دپاره چې وویروي تاسې ذکر نه مراد وحی ده دا وحی په یو انسان راغلی ده په یو بشر باندې راغلی ده دې نه تاسې تعجب کوئ دا تعجب خبره خو نه ده او نه د نبوت او د بشریت سره څه منافات شته دی واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح د دې ترڅنګ د نعمتونو یاداش ورته هم وکړلو چې ګوره تاسې باندې الله رب العالمین دومره نعمتونه کړي دي الله رب العالمین ته شکر ادا کوي چې کامیاب شي خو سره د دې هم دا قوم راولګېدلو او د هغه تکذیب یې وکړلو واذکروا او یاد کې اذ جعلکم هغه وخت چې وګرځولې الله تعالی تاسې خلفاء نائبان من بعد قوم نوح وروسته د قوم د نوح علیه السلام نه د نوح علیه السلام د قوم نه وروسته تاسې نائبان وګرځولئ معنا دا ده چې په ځمکه کې آبادونکي وګرځولئ وزادکم او زیاتې کړلو تاسې لره فی الخلق په پیدایش کې بسطة پراخي مختلفې نعمات او مختلفې پراخیانې الله رب العالمین تاسې ته درکړلې واذکروا نو یاد کې آلاء الله نعمتونه د الله لعلکم دې دپاره چې تاسې تفلحون کامیاب شئ نو کله چې هود علیه السلام دا دعوت وکړلو نو قوم یې راولګېدلو او ویې ویل چې اوس موږ هم د یو اله ته رابلې او دا نور ټول الهه به موږ پرېږدو راول هغه عذاب دی چې هغه باندې ته موږ ویرې هماغه و چې الله رب العالمین هود علیه السلام ته نجات ورکړلو او د قوم جرړې ویستلې هغوی تباه او هلاک کړل قالو دوی ویل یا جئتنا یا راغلی ته موږ ته لنعبد الله دې دپاره چې بندګي وکړو موږ د الله وحده یوازې الله ومنو او د هغه بندګي وکړو ونذر او پرېږدو ما هغه څه کان یعبدو آباؤنا چې بندګي به کول آباؤنا پلارانو زمونږ د خپل پلار او نیکه هغه معبودان موږ ټول اوس پرېږدو فاتنا نو راوړه ته موږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې وعده یې کوې ته موږ سره یا تعیدنا چې ته ویرې مونږه کوم عذاب نه چې ته مونږ ویرې هغه راوړه ان كنت کیت من الصادقین د رښتینو نه که ته صادق او رښتینی هغه عذاب مونږ ته راوړه قال ویل هغه قد وقع یقینا واقع شو علیکم په تاسې باندې من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه رجسن پلیتی و غضب او غضب د الله رب العالمین د طرف نه په تاسې باندې غضب او عذاب واقع شلو او دا په تاسې پورې لازم شلو اتجادلوننی جګړې کوي تاسې ما سره فی اسماء په باره د هغه نومونو کې سمیتموها چې کېښودلې دي هغه انتم تاسې و آباؤکم او پلارانو ستاسې هغه نومونو باره کې ما سره تاسې جګړې کوئ چې هغه تاسې او ستاسې پلارانو د دوی دپاره انتخاب کړي دي د دې باطلو معبودانو دپاره لکه مشرکانو د خپلو باطلو معبودانو دپاره مختلف نومونه ټاکلي که نه دا د زیړي والا زیارت دی او دا د تبي والا زیارت دی دا د بادو زیارت دی او دا د بچو والا دی فلان فلان دا نومونه په دې زیارتونو قبرونو باندې ایښي او یا په خپلو معبودانو بوتانو باندې نو هود علیه السلام ورته وایي چې دا خو هغه نومونه دي چې تاسې او ستاسې پلارانو په دوی باندې ایښي دي او دا صفتونه دوی ته ورکوي دې باره کې تاسې ما سره جګړې کوئ ما نزل الله نه دی نازل کړی الله تعالی بها په دې باندې من سلطان هیڅ دلیل ستاسې په شرکیاتو کفریاتو باندې هیڅ دلیل نشته دی فانتظرون انتظار کوي د عذاب انی یقینا زم معکم ستاسې سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم تاسې انتظار کوئ زم انتظار کوونکی یم الله عذاب به ووینئ فانجیناه والذین معه برحمة منا د آیت کریمه کې و ذکر د عذاب راغی الله رب العالمین د هغوی جرړې وویستلې او هود علیه السلام الله بچ کړلو فانجیناه پس نجات ورکړلو موږ هغه ته والذین او هغه کسانو ته معه چې د هغه سره وو برحمت پر رحمت سره منا زموږ د طرف نه وقطعنا او کټ مو کړلې دابر الذین جرړې د هغه کسانو کذبو چې دروغجن یې ګڼلي وو بآیاتنا آیاتونه زموږ آیاتونه چې چا دروغجن ګڼلي وو هغوی جرړې مو کټ کړلې او پرې مو کړلې
وما كانوا نو دوی مؤمنین ایمان لرونکي ایمان نو راوړي مؤمنان نو. وإلى ثمود أخاهم صالحا آیت کریمه کې اوس درې مواقع ذکر کړي او دا واقع د صالح علیه السلام ده او حاصل دا دی چې صالح علیه السلام الله رب العالمین سمودیانو ته رالیږلی و. هغوی ته هم د توحید دعوت ورکړلو، هغوی د تکذیب وکړلو. الله رب العالمین معجزه هم ورته راولېږله چې اوښه ورته د یوه ګټې نه پیدا کړله، ولیکن صالح علیه السلام ورته ویلې چې ګوره دې اوښې پورې به نه لګېږئ، که نه دې اوښې او دې معجزې پورې لګېدل او دا مړه کول دا به ستاسې دپاره سبب د عذاب وګرځېږي. هغوی راولګېدل، د صالح علیه السلام تکذیب یې وکړل او اوښه یې هلاکه کړله او قتل یې کړله. نو هماغه و چې الله رب العالمین په دوی باندې عذاب راوستلو. وإلى ثمود او لېږلی و موږ سمودیانو ته اخاهم رور د هغوی صالحا صالح علیه السلام. صالح علیه السلام هم سمودیانو ته لېږلی و. قال ویل هغه یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما بندگی خاص کړئ الله لرا. ما لکم نشته تاسې لره من اله حقدار د بندگی غیره سوا د هغه نه، د الله نه سوا حقدار د عبادت او بندگی تاسې لره نشته دی. دا دلیل دی ګوره چې هر پیغمبر دعوت د توحید کړی دی. قد جاءکم یقینا ناغلی د تاسې ته بینة ښکاره معجزه من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه. او دا معجزه وښوه چې وروسته صورتونو کې به انشاءالله بیا د تفصیل راشي. د ګټې نه الله رب العالمین دا پیدا کړې وه. هذه ناقة الله، دا اوښه د الله تعالی ده. الله ته د اوښې نسبت څه وشلو چې دا بغیر د اسبابو نه پیدا شوې وه، الله رب العالمین د ګټې نه پیدا کړې وه. او دویم دا دی چې ډېر تعظیم او د قدر د وجې نه الله معجزه وه که نه. هذه ناقة الله، دا اوښه د الله تعالی ده، لکم تاسې لره آیة معجزه. وذروها، پس پرېږدئ دا تأکلو چې خوراک کوي فی ارض الله، په ځمکه د الله کې. ولا تمسوها، او مرسوئ هغې ته بسوء هیڅ تکلیف ورته مرسوئ. فیأخذکم، پس وبنیسي تاسې لره عذاب علیم، عذاب دردناک. که دې اوښې ته مو ضرر ورسولو عذاب به در باندې راشي. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، دې کې اوس ذکر د نور نعمتونو ورته کوي چې ګوره الله رب العالمین په تاسې باندې ډېر نعمتونه کړي دي، نو تاسې ناشکري مه کوئ او مفسدین مه ګرځېږئ. واذکروا، او یاد کړئ اذ جعلکم، کله چې وګرځولی تاسې الله تعالی خلفاء نائبان من بعد عاد، وروسته د عادیانو نه، د عادیانو نه وروسته تاسې نائبان وګرځولي، معنا دا د ځمکې آبادونکي وګرځولئ. وبوأکم، او ځای درکړلو تاسې ته فی الارض، په ځمکه کې. تتخذونه، چې جوړوئ تاسې من سهولها، د میدانونو د هغې نه قصورا بنګلې. وتنحتون، او تراشئ تاسې الجبال، د غرونو نه بیوتا کوټې. دوی په دې کاریګرۍ او د ګټو نه کورونه جوړول او داسې نور په دې کې ډېر مهارت دوی درلودلو. میدانونو کې به یې غټې غټې بنګلې جوړولې او د غرونو د غټو غټو کاڼو نه به چې دی کوټې جوړولې. فاذکروا، پس یاد کړئ آلاء الله، نعمتونه د الله. ولا تعثوا، او مه ګرځېږئ فی الارض، په ځمکه کې مفسدین، فساد کوونکي. الله نعمتونو شکر باید ادا کړي. قال الملأ الذین استکبروا من قومه، آیت کریمه کې اوس د قوم جواب. قال الملأ، ویل غټانو، الذین، هغه کسانو، استکبروا چې لوی کړي وه، من قومه، د قوم د هغه نه. استکبروا لوی کړي وه، ځان به لوی لوی ګڼلو او نور خلک به سپک ګڼل. للذین استضعفوا، هغه کسانو ته چې ضعیفان ګڼلی شوي وو، کمزوري ګڼلی شوي وو د وجې د غریبۍ او د فقیرۍ نه. ځکه اکثره د انبیا علیهم السلام تابعدار او اتباع دا کمزوري خلک وي، د مال په لحاظ باندې غریبان او فقرا خلک وي. هغوی ته یې ویلې لمن، هغه چا ته آمنه چې ایمان یې راوړی، منهم، د دوی نه، د غریبو کې چې چا ایمان راوړی نو دوی ته یې ویلې اتعلمون، آیا پوهیږئ تاسې ان صالحا، چې یقینا صالح علیه السلام مرسل، رسول دی، من ربه، د طرفه د رب د هغه نه، دا پیغمبر دی او رسول دی. قالوا، ویل هغوی انا یقینا مونږ بما ارسلا، په هغه څه چې رالیږلی شوی دی، به په هغې سره مؤمنون، ایمان لرونکي یو، مونږ په هغه باندې مؤمنان یو. صالح علیه السلام خو څه کوي، بلکې هغه چې په څه شی رالیږلی شوی دی، په کومه وحی باندې رالیږلی شوی او کومه مسله د توحید باندې، نو په هغه باندې مونږ ایمان لرونکي یو او مونږ مؤمنان یو. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون،
قال الذين ویل هغه کسانو استکبروا چې لوی کړي وا تکبر لوی کړي وا انا یقینا من بالذي پاغت آمنتم چې ایمان راوړل تاسو به پاغه سره کافرون کفر کوون کیو مقصد دا د کفر اقرار وکړلو او انکار وکړلو د صالح علیه السلام او د توحید د مسلینا فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم راولګیدل د دې ترڅنګ واغه وخه چې دوی داغه د قتل نه او داغه د ضرر نه منشو هغه وشله هلاک کړله او الله رب العالمین په دې باندې عذاب راوستلو فعقروا الناقه پس هلاک کړله دوی الناقه وخه هغه هلاک کړله زخمی کړله او بیا وشله د قدار بن سالف په نوم باندې یو کس دوی کې هغه د تورمخ کې شول او نور ملګری ورسره هغه دوی کومکیانو نو دوی په شریک باندې دا وشله او حتی بعض مفسرین لیکلي دي چې د قوم نه مشوره هم اخیستې ونه دي د وجه الله رب العالمین په دې ټولو باندې عذاب هم راوستلو وعتوا نافرمانی وکړه عن امر ربهم د حکم د رب خپلنا وقالوا او دوی ویل یا صالح علیه السلام ائتنا راوړه مونږ ته بما هغه عذاب تعدنا چې ته پې مونږ ویرې ان كنت کتی من المرسلین در علیږلی شوونه د پیغمبرانو نه یې نو هغه عذاب مونږ ته راوړه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة پسونی ولدوی لرا الرجفة زلزلی فأصبحوا نشلدوی في دارهم پخپلو کورونو کی جاثمین پړمخې پراته الله رب العالمین ټول مړکړل پړمخې پراتو پخپلو کورونو کې فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي دا قول د صالح علیه السلام دی او دا هغه وخت دی چې کله دوی ته دعوت ورکړلو نو دوی ته ویلې چې زه ستاسو لپاره خیرخواه یم او ما تاسو ته د خپل رب پیغام راوړی دی فتولى پس روان شو صالح علیه السلام عنهم د دوی نه وقال ویل یا قوم زما لقد ابلغتكم یقینا رسولی دی ما تاسو ته رسالت ربي پیغام د رب خپل پیغام مې رسولی دی ونصحت لكم او خیرخواهی مې لټولې ده لکم تاسو لرا ولكن لا تحبون لیکن تاسو نه خوښوئ الناصحین خیرخواهان تاسو ته چې څوک خیرخواهی کوي نو هغه تاسو نه خوښوئ سوال دا دی چې ګوره دلته خو صالح علیه السلام مړو ته خبرې کوي نو دینه معلومیږي چې مړي خبرې اوري نو یو جواب دی باره کې دا دی چې دلته تقدیم او تاخیر دی اصل واقعه داسې ده چې دا خبره ورته صالح علیه السلام د هغوی په ژوند کې کړې ده لکه سوره یهود انسان وګوري نو هلته بیا ترتیب د واقعې معلومیږي کله چې هغوی دا اوښه هلاکه کړله نو صالح علیه السلام ورته ویل چې په تاسې باندې به عذاب راځي 3 ورځو کې دا دروغجنه خبره نه ده فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام 3 ورځې په دې کورونو کې خپل مزې واخلئ ذلك وعد غیر مکذوب دا وعده ده چې هغه دروغجنه نه ده نو دی په ژوند کې ورته ویلې وه بیا ترېنه روان شولو او دا خبرې ورته وکړلې چې ما تاسو ته د خپل رب پیغامات ورسول او دویم جواب مفسرینو دام کړی دی چې دا صالح علیه السلام معجزه وه لکه څرنګه چې په بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم مړو ته خطاب وکړلو نو دارنګه صالح علیه السلام هم دلته خطاب کړی دی نو دا معجزه ده د عامو مړو خبرې اورېدل دا نه ثابتېږي ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین آیت کریمه نه څلورمه واقعه ذکر کیږي او هغه واقعه د لوط علیه السلام ده د لوط علیه السلام واقعه دلته الله رب العالمین په دې مقصد باندې بیانوي چې لوط علیه السلام هم د خپل قوم د شیطان د تابعدارۍ نه منع کړو د شیطان تابعداري مه کوئ خو سره د دینه د لوط علیه السلام قوم مشرک هم و ولیکن په دې کې بدفعلانې زیاتې وي لواطتونه او داسې نور خباستونه په دې کې زیات وو نو لوط علیه السلام دا خباستونو نه د خپل قوم منع کړو نو دلته د لوط علیه السلام واقعه دغه هدف باندې بیانېږي ولوطا نو لوط علیه السلام مونږ لیږلی و لوط علیه السلام دا واقعې دلته په بل ترتیب باندې ذکر کړله اخاهم یې ونه ویلې ځکه مفسرین دا نقطه ذکر کوي چې لوط علیه السلام د دې قوم نه نه و دا د ابراهیم علیه السلام وراره و نو ولوطا نو لوط علیه السلام مونږ لیږلی و اذ قال لقومه کوم وخت چې وویل هغه لقومه قوم خپل ته اتأتون الفاحشة راتلل کوي تاسې الفاحشة بدکارۍ ته د لوط علیه السلام قوم به لواطت کولو
نارینه به خپلو کې یو بل سره بدکارۍ کولې، دا بدکارۍ په دوی کې موجودې وي. هغه ورته ویلې چې تأتون الفاحشة، راتلل کوئ تاسې الفاحشة بدکارۍ ته، ما سبقکم مخکې والی نه دی کړی ستاسې نه بها په دې من احد هیچ چا من العالمین د خلکو نه، په خلکو کې دې عمل ته ستاسې نه مخکې چا وړاندې والی نه دی کړی. معنا دا ده چې دې بنیاد تاسې کې ښودلی دی، د لواطت بنیاد دا د لوط علیه السلام قوم کې ښودلی دی. انکم لتأتون الرجال شهوة، انکم یقینا تاسې لتأتون خامخا راتلل کوئ الرجال نارینهو ته شهوة په شهوت سره، من دون النساء سوا د زنانهو نه، زنانه پرېږدئ او نارینهو ته په شهوت باندې راتګ کوئ. دا لویه بدبختي ده چې بعضې انسانانو کې دا مرضونه موجودي. بل انتم بلکې تاسې قوم یې مسرفون، زیاتې کوونکي، تاسې زیاتې کوونکي قوم یاستئ. بعضې مفسرین ویلي دي چې د مسرفون نه مراد مشرکون دي، تاسې مشرکه قوم یاستئ. نو کله چې لوط علیه السلام دوی ته دا دعوت ورکړلو چې دا مه کوئ، دا بدکاري ده، د نه ځان وساتئ، نو قوم یې راولګېدلو په جواب کې ویلې چې دا د خپل کلي نه وباسئ، دا ځان پاک کوي، دا خلک راغلي دي او ځان پاک کوي، دا د کلي نه وباسئ. نو هماغه و چې الله رب العالمین عذاب راوستلو، قوم یې هلاک کړلو، لوط علیه السلام الله بچ کړلو. وما کان او نو جواب قومه، جواب د قوم داغه، الا مگر ان دا قالو چې ویلې دوی یو بل ته ویلې اخرجوهم وباسئ دوی من قریتکم د کلي خپلنا، انهم یقینا دوی اناس داسې خلک دي یتطهرون چې ځان پاک ګڼي، ځان پاک کوي، داسې خلک دي. فانجیناه پس نجات ورکړو موږ دته و اهله او کورنۍ د دته، الا امرأته مگر ښځه ده، کانت ومن الغابرین د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې. د لوط علیه السلام ښځه هم په عذاب کې هلاک شوه، ځکه چې هغه هم مشرکه وه، ایمان یې نه و راوړی، نو دې د وجې نه الله رب العالمین هغه هم هلاکه کړله. ښه په دوی باندې څنګه عذاب راغلی دی؟ نو وروسته آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین د هغې عذاب تذکره کوي چې الله په دوی باندې باران راوورولو، او دا باران د څه شو؟ د کاڼو باران الله رب العالمین په دوی باندې راوورولو. وامطرنا او باران وکړلو مونږ علیهم په دوی باندې مطرا ناشنا باران، د کاڼو باران مونږ په دوی باندې وکړلو، د ناشنا باران وکنه الله رب العالمین د ځمکه ور باندې سرچپه کړله او د پاسه نه پې باندې د کاڼو باران وکړلو. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین، فانظر پس وګوره کیف کان څرنګه شلو عاقبة المجرمین انجام د مجرمانو، د مجرمانو انجام څرنګه شو، الله څنګه سزا ورکړله. عاقبت دا شو چې الله رب العالمین د کاڼو باران په دوی باندې وکړل او هلاک او تباه کړل. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.